اشاره وکړه کنه يحدث عن وائل او سمعه حجر من وائل خپل مورد لیکل اولندی د تبرانی عبارت تاسو تما ذکر کړی دی ثلاثتهم عن شعبه بهذا الاسناد وفيها قال حجر وقد سمعته من وائل ما د وائل خپل مورد لیکل نو چې خپل مورد لیدي اوس چې هر کله شعبه واسطه د القمر راوړه تاسو زیادت خو نه دی کنه کیم نه د ثقه نه زیادت دی هر چې درېمې اعتراض دی چې یاره د خفض بها صوته ویلی دی یا اخفا بها صوته ویلی دی او دا په حقیقت کې مد بها صوته دی نو وقال وخفض بها صوته انما هو مد بها صوته يؤيد ما رواه الدارقطني عن وائل ابن حجر من د وائل ابن حجر دارقطني بل سند لرو هغه کوم داري صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال امين فاخفى بها صوته نو دغه سند کې چې د خفض بها صوته دا معنا د اخفا سره لګي کنه لګي دا یو معنا ده دواړو او کته وای چې نه دا مد بها صوته دی او د خفض ویلي غلي غړي دا نو زه وایم چې دا خفض بها صوته دی سفیان چې مد ویلي غلطي کړه نو دا به انصاف چې دواړه د ثقهګان وي دواړه دي تقریبا په مسابت واحد کې وي عند المحدثين او یو دی یو متن وای ته د هغه متن د دی بل راوی د متن د لا سره دی بیا نو چیرې دې زب دغه متن دغه متن فوجرت کم یو سند دی یو راوی دی یو حدیث دی ته چې د خفض بیا صوته رد کې د وجه د مد بیا صوته د سفیان د روایت نه زب دا رد کم د وجه د شعبه د روایت بیا بس کې دا خو انصاف نه دی لا قل دمر بو ویلې چې حدیث مضطرب دی حدیث څه دی مضطرب دی تعارض دی په دې متن کې د روایت د شعبه مذهب د حنفیت ثابتای او روایت د سفیان چې کوم دی مذهب د حنبلیت او شافعیت ثابتای نو دا حدیث د درجه د استدلال د جانبینو نه ساقط شو نه به غوي استدلال کولی شي نه به پیمون کولی شو کوم په استدلال کو دوی به مد بیا صوته راته پیش کدی په استدلال کوي مونږ به خفض بیا صوته ورته پیش البته مونږ لا دا ویلی شو چې روایت د مد بیا صوته کې مونږ سره داسې تعویل شته دی چې روایت د خفض سره جمع شي هغه څه دوه تعویل یو تعویل دا دی چې مد بیا صوته معنا زدا څه نه کومه چې आवाज په اوچت کا زدا مد بیا صوته دا معنا کومه چې نبی له سلام په حمزه باندې مد ادا کا پټي وی ک جهري وی دینه ساکت مد بیا صوته معنا دا چې امين داسي بالمد وی سی وی بالمد ادا کا جهر معنا نه کومه ترڅو چې روایت د سفیان د روایت د شعبه سره موافق وخیږي پټي لستلی دي او بالمد لستلی دي مد بها صوته आवाज پراخ کا یعنی دغه حمزه چې کوم دی د بالمد لستل دا تعویل اوس دا تعویل په مد بیا صوته کې چې جهري کړي دی یا مد بیا صوته چې حمزه بالمد لستل دا د حمزه بالمد لستل د روایت د شعبه سره هیڅ منافات نه لري پټي لستل دی خو بالمد لستل دا تعویل لرم ولتاثر په روایت د خفض بیا صوته کې څه تعویل پاتې شي ته په دې کې تعویل پیدا کا دویمه دا ده کمد بیا صوته کې جهر ومنم مد بیا صوته کې جهر ومنم چې دا د جهر معنا ده نو زه پکې دا تعویل لرم چې نبی علیہ السلام دې دا کار کړی وي تعلیما للامه ولې زه حدیث پیش کما چې نبی علیہ السلام به دوه سکتې کولې یو د الله اکبر سره سکته وا بیا به الحمد شروع کړه بل د ولد دوالین سره به سکته خفیفه کوله لږ بغلې کېده نو دغه ټیم کې چې دا لږ غلې کېده نو دا څه شي ته غلې کېده مونږ ویدل ته امین پټ لوستل نو حالت اکثری او عمل د نبی علیہ السلام په دغه ټیم کې چپواله ده سکته خفیفه ده دا چې کله نا کله روایت شوی دي چې आवाज راخکله ده تعلیما للامت هکذا بخاری شریف په حدیث کې راځي نبی علیہ السلام د ماسپخیم په مانځ کې با کله په قرات باندې صحیح سکه جهر وکړ او د ماسپخیم په مانځ کې جهر هیڅ مذهب نه دی دای چا مذهب هم نه دی ځکه ماسپخیم مون چې کم دی هغه ګونګی دی
هغه پټ لوستل پکار دي او د بخاری په حدیث کې نبی اسلام په جهر کړل وصل تبص تعویل کې چې وا د دې تعویل نه چې کان النبي يعلمنا صحابه موږ ته تعلیم راکړ چې زه په دغه منځ کې څه قرات لولم چې تاسو پوښ کټوله زندگی حیات د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې د ولد والین سره سکته شوی وي نبی بچا ته پته نه وي چې د سکته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلولي فلهذا ورځ نیم کله په جهر کړی دی تعلیما للامت نزد مد بیا صوته که معنی جهر شي تعویل د تعلیم لرم ولته د خفض بیا صوته څه تعویل کې ته به دې کې څه تعویل وکي نو مونږه د جمع د روایتینو د سفیان او د شعبه من کې د تطبیق دوه لارې لرو خو مقابل جانب د شعبه روایت د سفیان سره په جمع کې هیڅ لاره نه لري سوا د دې نه چې بې ځایه اعتراضات یې وکړله چېرې د حجر ابوالعنبس ویلې دي که نه همغه حجر دی مکنه په ابوالعنبس دی همغه ابن العنبس دی هیڅ خلل نشته سوا د دې نه چې سند کې القمه زاید که د دواړو نه یې اورېدلی دی زاید دي کې زیادت د ثقه مقبول دی سوا د دې نه چې مد بیا صوته راغلی دی د چې خفضه ویلي نو هغه شاذ شه نو ولې شاذ شه شاذ خو هغې ته ویل کېږي چې روایت د ثقه مخالف د اوثق نه راشي او شعبه او سفیان دواړه اوثقان دي ثقه نه دي اوثق دي احفظ دي نو په دغه ټیم کې چې د یو روایت د بل مخالف خیږي نو دې ته خو شاذ نه ویل کېږي که نه شاذ خو هغه چې یو ثقه دی او بل اوثق دی دغه شاذ دا متن د دې اوثق مخالف راشي نو شعبه په مقابل د سفیان کې خدا ته ثقه نه دی دی موثق دی هغه موثق دی په اتفاق د محدثینو باندې لا دغه شان ته بحثونه چې دی د حدیثو سره ظلم کوي زمونږ طرز و طریق نه دی زمونږ د کل احنافو طریق نه دی مونږ هر کله په حدیثو کې تطبیقات لټولي رد کړي نه دي مونږ دغه حدیث د سفیان کې دغه تطبیق لټو چې دا تعلیما شوی دی او یا مد په معنا د आवाज درخکلو نه دی بلکې د حمزه پر اخکلو سره معنا کیږي ترڅو تطبیق د روایت د شعبه سره وشي بس خبره حل شو که خامخا متعصب تعصب کوي نو بیا سند د دې چې کوم دی باغی کې شعبه سفیان دی او سفیان یو معروف مدلس دی او کل روایت د سفیان چې په دغه ځای کې راغلي دي نو هغه د سلمہ بن کوهیل نه عنعنه کړې ده او عنعنه د مدلس چې کوم دی دا خو وابیان سرسخت ردی سرسخته چې ردی د سفیان عنعنه دلته څنګه قبول شو او هر چې شعبه دی کته وایي چې شعبه هم عنعنه کړي عن سلمہ ویلي دي شعبه ویلي چې د اسمان نه راپریوزما دا به قبول کم خو تدلیس به ونه کما هغه شعبه دا تدلیس دومره بد ګڼلو جرمي ګڼلو حتی کې د غټو غټو جرمونو ګناهونو نه تدلیس ته غټه ګناه ویله دا ډېر بد ګڼه نو شعبه مدلس نه دی او هر چې سفیان دی مدلس دی او عنعنه د مدلس عندکم مقبوله نه ده بیا نر شي صحیح حدیث په امین بالجهر کې پیدا کړي دا په دغه معروف حدیث باندې چې دویم ته استدلال کوي او زموږ علما هم ته استدلال کړی دی علامه نیموي رحمت الله علیه ډېر یو منصف انسان دی تحقیق کوي خو ډېر منصفانه انداز کې حدیث د وائل بن حجر راخلی رواه احمد والترمذي وابو داود الطيالسي والدارقطني والحاكم واخرون واسناده صحيح وفي متنه اضطراب سند صحیح دی خو متن اضطراب لري دا متن اضطراب څه شی پیش کوي هغه د سفیان او د شعبه غ اضطراب دی چې دا مد بیا صوته شو کدا اخفا بیا صوته شو دغه اضطراب دفع یا په هغه طریقې نو که چې مونږ ذکر کا یا لا اقل حدیث د استدلال د جانبینو نه ساقط شي حدیث د استدلال د جانبینو نه ساقط شو او بیا په صفحه یو تل شپږ باندې علامه نیموي رحمه الله د علماء اقوال له شعبه متعلق راخلي قال يحيى بن سعيد القطان ليس احد احب الي من شعبه او ای ما ته د شعبه نه بل محبوب انسان په حدیثو کې نشته دی امام ترمذی وی په علل کې ما يحيى بن معين ته علي مديني وی
چې ما یحیی ابن معین ته وویل ایهما کان احفظ للحدیث الطوال، په دې سفیان او په دې شعبه کې لوی حافظ د حدیث طوال کم یو؟ سفیان او شعبه؟ قال کان شعبه امر فیها. یحیی ابن معین راته وویل چې اوږدو سندونو متنونو کې شعبه چې و هغه ډیر تیز رفتار و، یعنی هغه به ډېر ښکلی سند او متن بیانولو په مقابل د سفیان کې. وقال يحيى بن سعيد القطان وكان شعبة أعلم بالرجال فلان عن فلان وكان سفيان صاحب الأبواب. څومره ښکلی قول یې کړی. په سند لحاظ سره که وکتل شي نو شعبه د سفیان نه مقدم دی، ولې د فقه په لحاظ که وکتل شي نو سفیان په مقدم دی، ځکه سفیان هغلته په فقه کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څخه اخذ لرلو. سفیان چې و دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه رایې ته مایل و. نو فقاهت او د باب ترجمه او سنن چې کوم بابونه وضع کېږي په هغې کې سفیان مقدم و، هر چې سند په لحاظ او د حفظ په لحاظ به شعبه مقدم. دلته خو مسله د سند ده او د متن ده. او بله دا ده چې شعبه لم يكن يدلس لا عن الضعفاء ولا عن الثقات، ده به بالکل تدلیس نه کولو. او ذهبي په تذکرة الحفاظ کې وایي قال ابو زید الهروي سمعت شعبه يقول لأن أقع من السماء فانقطع أحب إلي من أن أدلس. اسمان نرا پریوزم ټوټه ټوټه شم دا به خوښه خو تدلیس نه خوښو. سره د دینه زمونږ سره د شعبه پر روایت کې بعضی ځایونو کې دا الفاظ دي چې اخبرني سلمة بن کوهیل، مدلس هم نه دی خو الفاظ د اخبار لري، عنعنم نه ده په بعضی سندونو کې، لکه روایت د ابو داود طیالسی کې. واما الثوري فكان ربما يدلس وقد عنعن، هغه مدلس او عنعنه کړی ده. امام ذهبي په میزان کې وایي سفیان بن سعید الحجه الثبت متفق علیه ما انه كان يدلس عن الضعفاء، دغه د ضعفاء نه تدلیس کول. ويكتب عن الكذابين او د کذابین نه لیکل کول. او حافظ ابن حجر په تقریب کې وایي وکانا ربما يدلسو، د کله کله تدلیس کولو. نو دغه روایت ته وکتلی شي یو د سفیان قول ته تاویل پیدا شو، تعلیما دي شوی، نه دا چې تشریعا د دایم د پاره عمل دی. دویم دا چې مد د پراخکلو د حمزه معنا باندې شي چې حمزه آمین سره ویله. درې مدار چې سند په لحاظ سره وکتلی شي شعبه غیر مدلس دی، عنعنه کې کړم دا په بعض روایتو د ابو داود کې اخبرني ویلې شوی، او هر چې روایت د سفیان ټوله عنعنه ده او د دې مدلس او عنعنه د مدلس مقبول نه. نو کداغه ته وکتل شي روایت د سفیان په مقابل د شعبه کې څنګه قبلي. دویم روایت صحیح بخاری اول جلد 193 صفحه کې راخسته. حدثنا عبد الله بن مسلمان مالك عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين. امام چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين وای تاسو امين وای. استدلال څنګه دی؟ علامه نیموي وای چې قولوا امين معلق تر قرد ولا الضالين، که امام جهر بالامين کوله نو د سویل پکارو چې امام وای ولا الضالين امين فقولوا امين. استدلال ته پوښ ولدوالین امین پوری تعلق نه ورکی، ولدوالین پوری تعلق ورکی، نو پته لګی چې د امام د ولدوالین سره امین پکار دی. او که امام جهر په امین کوله نو تعلق تر امینه پکارو چې امام امین وای نو تاسو امین وای. فإنه من وافق قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه. بشوری او رساله گئی شان لټریچر یې خوري کړی وی وخت کې پاغي کې دی حدیث نه استدلال کړي او د امین د جهر استدلال یې کړ. دا حدیث چې په کوم ورقاتو د بخاری کې ذکر دی، پاکستان چاپ دې طرف په اوله صفحه کې ذکر دی، دا صفحه اخر تور سوې په دې اړه باندې سند دلته پروت دی، پرې پاس اړه بل حدیث مذکور دی. کله دې نه جهر ثابتېږي نو یې کې دا الفاظ دي
اذا قال الامام سمع الله لمن حمدا فقولوا ربنا ولك الحمد. امام چې سمع الله لمن حمده وایي نو تاسو ربنا ولك الحمد وایي. تاسو به وسپټ وایي که جهر بکوي؟ دوی سوایي ربنا ولك الحمد په زور وایي که پټ به وایي. همدغه شان الفاظ دي چې امام ولدوالین وایي فقولوا امین، تاسو امین وایي. د دې نه جهر ثابت کړي. لکه دا خو تعلق د امین د مقتدی تر ولدوالین ورکه، خو جهر د امام د امین پاتې نشه پکې کنه. دا خو دلیل د خفیه دی، د امین د جهر خو نه دی. نه د دې نه استدلال کړي. کدی نه استدلال کې چې قولوا امین امین وایي نو په زور یې وایي، لکه جهر خو نه راغلی. او که خامخا ضد کې نو بخاری لندې به موږ د تپیش کو چې اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. اوس به مقتدیان پر ربنا ولك الحمد کې جهر کوي بیا، او دا د چا مذهب هم نه دی، ستا مذهب هم دغه نه دی. بے ترغیبات د امین کې دا حدیث پیش کړی جهري امین چې من وافق قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنب. مخکینی ګناه ورته ټوله معاف شي. دا پنجاب مولیان که ګډ وډ شوي هم ډېر چالاک یو که په سمه لار هم ډېر چالاک. محمد امین صاحب د روکاړوي د دې په مقابله کې ښه خواري کړې ده. رسائل د محمد امین 3 جلد کې شایع دی. وایي خلی ښایسته کتاب د خاص دغه مسایلو تراو د پاره، طلاق ثلاثو د پاره، دغه چند مسایل چې معروف دي دې د پاره ښه پوره کار ورکوي. نو هغه په دې کې یو دوی حکم دوی پسې کړی دی. عجیبه ده چې د حدیث د انواف من وافق قوله قول الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه نه وی وابیان د جهر استدلال. او حال دا دی تاسو سوچو کوي چې د وابیانو امین هیڅ کله د فرشتو د امین سره نه موافق کیږي، نه په موضع کې نه په کیفیت کې. په موضع کې ولې نه موافق کیږي؟ دوی د جهري منځونو خفیه کې مقتدی لره فاتحه لازمه ګڼي. خدا لازم نه ده چې هر مقتدی به تکبیر تحریمه ټینګه کړي. کې دې شي امام فاتحه د وسط ناړولي او مقتدی راشي چې ودرېږي، نو دوی وایي چې دا مقتدی به فاتحه وایي. کله چې امام ولدوالین وي او مقتدی په فاتحه لګیا دی، موافقت په موضع کې راغی رانغی کنه. امام امین وایي او دی په فاتحه کې لګیا دی. اوس فرشتي خو د مقتدی د امین سره امین نه وایي، خو د امام د امین سره امین وایي. چې هغه امین وي نو فرشتي امین وایي. نو د وابیانو دغه امین کله د فرشتو د امین وافق شه په موضع دا خو هلته فاتحه باندې لګیا دی ولو بالفرض. که دی مخکې را رسېدلی نو دا لازمه نه ده. بعضې سپینګیري سستی امام پسې فاتحه نشي رسولی، هغه ته تیز لګي دی سس لګي. نو د هغې وابي چې سس دی په مانځه کې بوډا دی د هغه امین هم د فرشتو د امین موافق ونه خط. دا خو په موضع کې نشي. او هر چې په کیفیت دی نو په کیفیت کې خو کله موافق نه دي، ځکه فرشتي امین د امام سره وایي خو مونږ وانه اورېده. تاسو اورېدلی کله؟ نو پټي وایي که ښکاره وایي؟ پټي وایي او وابیان په جهر وایي. وایي دا کیفیت کې مخالفت. وایي د وابیانو امین کلم د فرشتو د امین موافق نه خېږي، نه په موضع کې او نه په کیفیت کې. او سمه خبرې کړې، نه په موضع کې او نه په کیفیت کې. مونږ د امام سره امین وایو، که مونږ رستم راشو فاتحه لازمه نه ګڼو چې امام ولدوالین وي متصل مونږ امین وایو. فرشتي پټ وایي مونږ یې پټ وایو. فرشتي د امام په معیت کې وایي مونږ یې په معیت کې وایو. دریم دلیل سی ابن خزیمه 3 جلد 15 نمبر آیت نمبر صفحه. حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب وعمران بن حسين. فدي زبان شعيب الارنوت او الباني لګیدلی دی. وعن الحسن أن سمرة نسوي وی رجاله رجال صحيحين، سند کې څه خبره نشتا، ثقات دي. غیر ان الحسن مدلس وقد عنعنا. حسن بصری مدلس دی او عنعنه کړی دا. عنعنه د مدلس قبول نه ده. او به من بالجهر کې د سفیان عنعنه په خپل پیش کړي. مسله د اسماء رجال کې سخت تعصب شوی دی او روان دی. ګوري په دې کې شغل مکوئ، دې کې کوزیږئ ما.
داسې احادیثو ته به په دغې واهیاتو باندې لتې ورکوي چې بیا به حیران یې وي د خېټې به تابع چې ستا کم نظر دی هغه حدیث قوي به ثابت کړي او چې ستا د رایې مخالف دی ضعیف به یې ثابت کړي دا څه داسې په حقیقت بنا اقوال نه دي چې څوک څنګه لګېدلي هغسې یې کړي اوس حسن بصري چې امام شافعي غوندې انسان یې مراسل قبلوي وایي که داسې وي چې قال رسول الله د سره یې سند ونه وي قبول دی ماته د ابن شهاب زهري سعید بن مسیب حسن بصري نه یوازې په عنعنه باندې دی ردول چې هلکه دلته عن ویلی اول دا مسله چړل پکار دی چې په نزد د اصولیینو باندې عن که ان دی که نه دې کې اختلاف دی شرح نخبه کې ابن حجر سے اشاره کړي دي بعض محدثین عن که ان غني بعض عن که ان نه غني دلته عنعنه نه ده ان ده ان تاسو ګورئ ان دا اتفاقی عنعنم نه ده نو حسن بصری رحمت الله علیه وی چې ان سمرة بن جندب و عمران بن حسین تذاکرا خپلو کې په خبرو سمره رضی الله عنه حدیث بیان کړ چې د یاد کړي د نبی علیہ السلام نه په مانځ کې دوه سکتې ایو سکته اذا کبر چې تکبیر وي بل سکته اذا فرغ من قراءته عند رکوعه دا حدیث دلته مختصر دی دا دویم حدیث تفصیل کوي مسند احمد بن حنبل پنځم جلد 28 صفحه عن الحسن عن سمرة بن جندب انه كان اذا صلى بهم سكت سكتتين دو سکتې به کولی افتتاح د صلات کې بل اذا قال وللضالين سكت اذن هنيئا لك بغلش فان کرو ذلك علی دی پنکارو خطی ولی کا ابی ابن کعب لرام چې دی کې ما سره دا خلق لانجه کې استا سره یدا فكتب الیهما ابي ابی ابن کعب خط راولېګا ان الامر كما صنع سمرا حضرت سمرة بن جندب چې سکتی کړي دغه شانت دین دی د نبی علیہ السلام طرز او طریق دغه و دا حدیث سند په لحاظ سره صحیح دی دغه سکته کې اختلاف دی په حرمینو کې دا سکتی کیږي امین باندې جهرم کیږي او سکتیم کیږي نو نه پوهېږم چې هغې به د دې سکتې نه څه تعبیر اخلي کېدای شي هغه خلک چې هغوی قایلین د قرت خلف الامام دي هغوی به وي دا سکته دې دپاره کول پکار دي چې کوم یو سپینګیری یا زوړ یا رستو راغلی انسان هغه ما پسې فاتحه کې نه را رسېدلی چې را ورسېږي نو زم که په دې فکر باندې نو دا خو انتظار د امام للمأموم شنو دا خو مکروه دی بیا امام مقتدی ته څنګه انتظار کوي یو سړی را روان دی او ته وایي چې هلکه لږ انتظار کوم دا رکوع اوږدومه چې دی را سره رکوع ونیسي دا خو نه دي کول پکار دا تاویل وایي دویم تاویل پکې دا زما ذهن ته راځي ما دوی کتبو کې نه دي لیدلي خو زما ذهن ته دویم تاویل دا راځي چې دی دا سکته کوي نو کېدای شي چې دا مقصدي پرې سکته کې چې دا فاتحه ولوستلی شه دې کې یو تفکر پکار دی خو لوستل شوه خو په دې ایتونو کې یو تفکر او مراقبه پکار ده دا بیا ښایسته نیت دی بیا چې قرت وشي نو بله سکته وکړي حرمینو کې دا رواج ده غلي ولاړي امین وویلی شي بیا غلي بیا شروع شي نو دا سکته اوس هم رواج ده هلته خو احناف وایي چې دا سکته د انتظار د مقتدي دپاره نه ده دا سکته د کمبل مقصد دپاره نه ده همدغه سکته کې امین لوستل کېده دا هنیئه سکته وه لږه غلی به شو د امین دپاره غلطیا وه دلته او غلي کېدلو دارنګ ما جمع کبیرتم جل یوصل 95 صفحه دې کې دا صحابه کرام رائے دي حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي سعد قال عن ابي وائل قال كان علي وابن مسعود علي رضي الله عنه عبد الله بن مسعود لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم دیبا په بسم الله باندې جهر په منځ کې نکو ولا بالتعوذ اعوذ بالله باندې به جهر نکو ولا بآمین
په امین بم دوی جهر نه کو. چا؟ حضرت علی، حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. الانصاف د ابن عبد البر اول جلد و درشمه صفحه کې همدا روایت په دې الفاظ ذکر کړي. عن ابراهيم عن القما والاسود عن عبد الله بن مسعود قال ثلاث يخفيهن الامام، درې سيزونه امام به پټوي. الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين. دا د عبد الله بن مسعود فتوا شوخه او پاس حدیث د عبد الله بن مسعود عمل ش هغه فعلی روایت شو د قولی فتوا شو. شپږم شرح ایمان یاسار اول جلد 203 صفحه. حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي سعيد نبي وائل قال كان عمر وعلي رضي الله عنهما لا يجهران بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالتعوذ ولا بالتامين. عمر يقالو قليل مرتضى دي وفدي جهر نکو. وم مصنف ابن ابي شيبه دویم جلد 580 صفحه. حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن ابراهيم النخعي قال خمس يخفيهن الامام، پنځه سوزونه به امام پټوي. استعاذہ سبحانك اللهم وبحمدك، بسم الله الرحمن الرحيم، آمين، اللهم ربنا لك الحمد. همدغه عبارت مصنف عبدالرزاق په دویم جلد 8 صفحه کې هم ذکر کړ.